السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې ویډیو کې موږ څو ذهني او اسلامي سوالونه کوو. نو هیله مو ده چې ویډیو تر اخره را سره وګورئ. کوم دوستان چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. یو جهان مننه. سوال نمبر 1 د حضرت موسی علیه السلام د خسر نوم څه و؟ استادو د هر سوال نه وروسته 15 ثانیې وخت لرئ. که 15 ثانیو د سوال حل کړو وړاندې موږ ته په ترمیم کې ولیکئ. مننه. جواب: حضرت شعیب علیه السلام. سوال نمبر 2 د قرآن مجید کوم سورت ته قرأت الواجبه ویل کیږي؟ جواب: سورة الفاتحة ته. سوال نمبر 3 هغه کوم خلیفہ وو چې هغه د احادیثو د جمع کولو خاص اهتمام وکړي؟ هغه کوم خلیفہ وو چې هغه د احادیثو د جمع کولو خاص اهتمام وکړي؟ جواب: حضرت عمر بن عبدالعزیز. سوال نمبر 4 په مدینه منوره کې د مسجد نبوي بنیاد حضور صلی الله علیه وسلم کله کېښودی؟ دوستانو که زموږ ویډیو خوښه سوله ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه. جواب: د هجرت په اول کال د ربیع الاول په میاشت کې. سوال نمبر 5 د قرآن مجید په کوم سورت کې د پل صراط یادونه شوې ده؟ جواب: په سورت مریم کې. سوال نمبر 6 د حضرت نوح علیه السلام د کشتۍ اوږدوالی، پراخوالی او لوړوالی څومره و؟ جواب: اوږدوالی 300 ګزه و، پراخوالی 50 ګزه او لوړوالی 30 ګزه و. سوال نمبر 1 کی روژه تر ټولو نه مخکې د الله تعالی کوم نبی ونیوله؟ جواب: حضرت آدم علیه السلام. سوال نمبر 8 حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی څو معجزات ورکړي وې؟ جواب: نه معجزاتی. سوال نمبر 9 حضرت آدم علیه السلام ته تر ټولو نه اول چاته سلام واچوي؟ جواب: فرشتو ته. سوال نمبر 10 په دنیا کې هغه کوم مسجدان دي چې هغه د الله تعالی پیغمبرانو په خپل لاس جوړ کړي دي؟ دوستانو چینل در سره سبسکرایب کړئ. جواب: بیت الله حضرت آدم علیه السلام، بیت المقدس حضرت سلیمان علیه السلام، مسجد نبوي او مسجد قباء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم جوړ کړي دي.
سوال نمبر 11. د کوم صحابي د وفات په ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نن د الله تعالی عرش وښورېدی؟ جواب: د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه د وفات په ورځ. سوال نمبر 12. اخیری سوال دی دوستانو، ویډیو در سره لایک. هغه کوم شی دی چې هغه نه ایستل فرض دی، را ایستل یې حرام دی او ورته کتل سنت دی؟ جواب: مورې ته کتل سنت دی، قبر ته ورچول فرض دی، بیرته را ایستل یې حرام دی.